هم د چرګ شوقي دی تاسې دې په ګلونو کې خیر اوسې مننه السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور عبید خان. ګرانو ملګرو د سیټه به تاسو ته ښکاري اتا د اتا دا ویډیو داسې شریکومه نو خوند او مزه ترې واخلئ او مخکې د ملګرو سره هم شریکه کړئ. نو راځئ د اتا دا ویډیو لږه شانتې ګورو. تاسې دلته یو ولسوالو زمونږ چرګې رانه پټې کړي وي د ولس نه دېرش وي پنځه شي ورکړي وي. بیا زما ذهن ته یو شعر راغی ولسوال زمونږ غلو جوړ کړی څچلو روان په چلو ولو ځکه چې نورګلو راوړي چرګانو پټ کړي چرګانو خوړلي چرګانو خرڅ کړي چرګانو څېره یې د ګیدړ و د چرګانو سم قاتل و ځکه چې نورګلو که پاتې ولسوال وی خرابه زمونږ حال وی هر وخت به جنجال وی خوړلی به یې مال وی لاړو وخت کمو چې راغلی اجلو ځکه چې نورګل شاعر عبدالعزیزه وانه وړې له دریزه چرګ پسې مریضه لیکه څلوریزه وای شاعر عبدالعزیزه وانه وړې له دریزه چرګ پسې مریضه لیکه څلوریزه راوخله چراییزه عمله که ډلهیزه او پې جوړه که غمیزه فکر دې خراب شو دا شعر دې بدلو ځکه چې نورګل هم د چرګ شوقي دی تاسې دې په ګلونو کې خیر اوسې مننه